واو د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي مجيب الرحمن مینوالو ته د خوښۍ او جالب خبر. ویډیو تر اخره وګورئ په ډیر څه به پوه شئ. خوږو نازنینو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې ویډیو ته درته راغلاس وایم. مجيب زدران په ډیر کم عمر کې په افغان کرکټ ملي لوبډله کې راښکاره شو او په ډیر کم وخت کې په نړیواله کچه شهرت ترلاسه کړ. نوموړی په لومړي ځل په 2018 کال کې په یو ورځنیو سیالیو کې راښکاره شو او د هغې مودې راهیسې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره د یو مسلسل لوبغاړي په توګه لوبې ترسره کوي. په افغان کرکټ ملي لوبډله کې د خځلېدو وروسته نوموړي وکولی شول چې په خارجي لیګونو کې هم خپل شهرت ترلاسه کړي او په لومړي ځل IPL سیالیو کې د کینګز 11 پنجاب لوبډلې لخوا جذب شو. په لومړي سیزن کې د خځلېدلو وروسته نوموړي په 2018 کال IPL سیالیو کې هم د یادې لوبډلې لخوا په 4 کروړه هندۍ کلدارې واخیستل شو. د IPL سربیره نوموړی د اسټرالیا په کورني کرکټ لیګ بیګ باس سیالیو کې هم د برزبن هیټ لوبډلې لخوا واخیستل شو او په لومړي موسم کې 12 وکټې واخیستې. د انګلستان کورنۍ میډل سکس لوبډلې د راتلونکي 2020 کال 20 بلاس سیالیو لپاره د افغان لوبډلې ورو توپ اچوونکي مجيب زدران سره بیا ځلې قرارداد نوی کړ. مجيب زدران له دې وړاندې تیر کال هم د یادې لوبډلې لپاره ولوبېده چې بهترین ثابت شوی وه. د میډل سکس لوبډلې سره د بیا قرارداد په اړه نوموړي خوښي ښکاره کړه او وی ویل ما تیر پړاو کې هم له میډل سکس لوبډلې سره ډیر ښه وخت تیر کړ. لوبغاړو ما ته ډیر هرکلی کوو، ډیر خوښ یم چې بیرته هماغې خپلې لوبډلې ته راګرځم. په دې هیله یم چې زموږ لوبډله راتلونکي موسم یو بریالی موسم ولري. د مجيب زدران بیرته اخیستو په اړه د میډل سکس لوبډلې روزونکي سټیورات لا هم خوښي وښوده او وی ویل دا ډیره ښه خبر دی چې بیرته مجيب په خپله لوبډله کې لرو. نوموړی ډیر بهترین توپ اچوونکی دی او په ځانګړې توګه په پاور پلی او ورونو کې ښه توپ اچونه ترسره کولی شي. هغه وویل دا ډیره ښه خبره ده چې مجيب زدران بیرته په 20 بلاس سیالیو کې لرو. نوموړی د دې وړتیا لري چې پاور پلی یا دایري او ورونو کې ښه اقتصادي توپ اچونه ترسره کړي. هغه یو ډیر استعدادي لوبغاړی دی. د یادونې وړ ده چې مجيب زدران په تیر 2018 کال پړاو 20 بلاس سیالیو کې د میډل سکس لوبډلې لپاره لوبېدلې وه او په 10 ترسره کړل شویو لوبو کې په 2.3% سره ټولې 2 وکټې واخیستې. قدرمنو مینوالو دا د مجيب زدران په اړه د خوشحالۍ او خوښۍ ډک خبر. که چېرته مو خوښ شوی وي لایک یې کړئ.